سلامونه نیکې هیلې احترامات وخت مو پخیر په دې هیله چې روغ جوړ باسته او د صحت او عافیت جامې پر تن لرئ. دا د یو ځل بیا د ټیکنیکل ریسرچ چینل څخه تاسو ته یو خوندور او زبردسته ویډیو وړاندې کوم. یوټیوب چینل کې نوي یاست زما یوټیوب چینل د سره حتما لایک او سبسکرایب کړئ. په څنګ کې د بیل آیکن باندې کلیک کړئ تر څو زما هره نوې ویډیو تاسو ژر در ورسیږي. ملګرو دا طریقه وښیم چې بغیر د انټرنټ څخه څنګه چا سره میسیج وکړو، یو بل سره میسیج وکړو. ملګرو که چېرته موږ مجلس کې ناست یو او یو انټرنټ را سره نه یو ملګري سره مو پټه خبره راشي، نو هغې ته موږ څنګه کولی شو چې په داسې میسیج ولیږو چې نه رانه روپۍ ووهي او نه رانه انټرنټ. نو په بلوتوث باندې به ورته میسیج وکړو. داسې یو اپلیکیشن ته معرفي کوم چې تاسو په بلوتوث باندې یو بل سره میسیج وکړئ. هغې موبایل کې هم وي او ستا موبایل کې به هم وي. دا اپلیکیشن به سره کنیکشن کړئ، بیا چې هر ډول میسیج سره کړئ بغیر د انټرنټ تاسو څه کړئ میسیج سره کولی شئ. ملګرو دا اپلیکیشن زه درته معرفي کوم، وروسته ته بیا د کنیکشن طریقه وښیم. ملګرو دا دغه نو انټرنټ په نامه دا به تاسو د پلی سټور څخه را ډاونلوډ کړئ. د نو انټرنټ چټ وید بی ټي په دې نامه دی دغه اپلیکیشن چې ما تاسو سبا ما ښکاره کړه. دا به څه وکړئ تاسو د دغه څخه را ډاونلوډ کړئ. ملګرو کله مو چې را ډاونلوډ کړئ را به شئ، زه به تاسو ته طریقه وښیم. او تاسو ملګرو په دغه موبایل چې تاسو سره میسیج کړئ هغې موبایل کې به هم حتما دا اپلیکیشن موجود وي. که هغې موبایل کې اپلیکیشن موجود نه وي بیا ورسره میسیج نه کېږي. اپلیکیشن به تاسو خلاص کړئ ملګرو. ګورئ دا ما میسیج چا سره کړي ملګرو. دا اپلیکیشن چې مو کله خلاص کړه تاسو به راشئ دې برخې ته، دغه برخه به بلوتوث سروس به آن کړئ. دین وروسته چې تاسو بلوتوث سروس آن کړئ بیا به راشئ ملګرو تاسو د خپل موبایل ته خپل موبایل سکرین کې به سکین اینډ کنیکټ ډیوایس په کلیک کړئ. دا هم چې کله کې کلیک کړئ ملګرو د تاسو ته او دغه راخلي، دلته ډېرې کنیکشن یې درته راخلي ملګرو. هغه اپلیکیشن موبایل دغه پیدا کړئ، هغې موبایل کې بلوتوث خلاص کړئ، خپل هغې کې هغه موبایل کنیکشن بل ته پیدا کړئ چې تاسو کوم سره غواړئ چې کنیکشن یې کړئ، هغه اپلیکیشن هغې سره موجود دي. ملګرو تاسو به راشئ، ګوره زه یو بل موبایل سره کنیکشن کوم، دې بل موبایل کې ما سره شته دی. زه ګوره دې سره دا څه کنیکشن کوم ملګرو. ګورئ ورته ملګرو زه سکین اخلم. دغه موبایل چې دی ما سره یو دغه شته دی، زه ګوره دې سره زه میسیج کړم، دې سره کنیکشن کوم. هلته به راشئ هغې موبایل هغه ځای ته به هم راشئ ملګرو. هغې موبایل به هم دا ځای خلاص کړئ، دا څه به هم خلاص کړئ. او دا کله چې دا خلاص کړئ دلته به دې موبایل کې راشئ، دغه سکین به وولئ. د اول چې تاسو سره نه کنیکشن کړی دلته یې راخلي، کله چې کنیکشن کړئ بیا هغې نه وروسته دلته راخلي. دا کنیکشن وایم. ګورئ ملګرو سرچنګ روان دی. ګورئ ملګرو هلته کوم موبایل کې چې دا اپلیکیشن هغې ته څه ورځي او یو میسیج ورځي، هغه تاسو چې اکسپټ کړئ. کله چې تاسو هغه اکسپټ کړه بیا هغې نه وروسته تاسو کولی شئ چې هغې سره میسیج وکړئ. ګورئ ملګرو زه ورته لیکم چې سلام، زه بیرته بل نه ځواب ورکوم. ګورئ ملګرو ماله میسیج راغی. ملګرو دا داسې ډېره فاصله کې کار نه کوه، خو یو څه ناڅه فاصله کې سره کار کا. ملګرو دغه هم تاسو ته وښیم په ویډیو کې هغه بل موبایل چې زه هغې نه څنګه ورته میسیج کړم. ګوره زه لیکم څنګه یې. ګورئ ملګرو ما سره میسیج تاسو دغه چې میسیج سره کنیکشن ته کنیکشن دی. ګورئ ملګرو ته لیکلي کنیکټډ دا کنیکشن شوی دی. را به شئ ملګرو تاسو کولی شئ چې ګروپ شکل هم جوړ کړئ، ډېر ملګري سره یو ګروپ کې واچوئ. تاسو څنګه ګروپ جوړولی شئ، را به شئ په دې باندې کلیک واخلئ. کله چې په دې کلیک واخلئ دلته به تاسو ګروپ ته نوم ورکړئ. که زه نوم ورکوم چې ټیکنیکل ریسرچ، ملګرو دا ما څه وکړه نوم ورته ورکړل. دا به زه په اډ ممبر باندې کلیک واخلم. دې ما چې ما کله کلیک واخیست هغه دغه به پیدا کړئ ملګرو. دا ګورئ دلته تیار ما سره کنیکشن دی. زه به راشم په دغې اډ باندې به کلیک واخلم. ګورئ ملګرو ما سره دلته اډ شنه ټاپه په راغله. زه اوس راځم او دلته بیا راځم په ګروپ باندې کلیک اخلم. هلته ګورئ ملګرو یو دانه ما تیار جوړ کړی، دلته ستا بل موبایل له میسیج ځي، تاسو به هغې له تیار ویښئ. هلته ته به راشئ په دغې باندې به کلیک واخلئ. ګوره زه لیکم ګروپ. ملګرو ډېر کسان هم دې کې اچولی شئ. سلام، ګوره هلته ماله میسیج راغی. ګورئ ملګرو هلته ماله میسیج راغی. نو ملګرو تاسو دې کې نور کسان هم اډ کولی شئ. را به شئ دلته په دې باندې به کلیک واخلئ، په دغې بره نښان باندې به تاسو کلیک واخلئ. کله مو چې په دې کلیک واخیست را به شئ دلته اډ ممبر باندې به کلیک وکړئ. هغه موبایلو سره کنیکشن کړئ ملګرو چې هغه اپلیکیشن هغې کې موجود دي، کنې نه وي ملګرو بیا نه کېږي. ملګرو تاسو زه هغه موبایل په ویډیو شکل کې وښیم. هغه دغه موبایل چې ما ورسره میسیج کړي وزي تاسو ته وښیم ملګرو چې ما ورسره میسیج کړي ګروپ په شکل باندې.
کوم میسج چې دی سره ما کړی ملګرو ګوره ورته یو دا دی او یو دغه ګروپ دی یو ملګرو دلته بل ګروپ ما چې ورته شخصي همداسې میسج کړي ملګرو دا به راشئ چټ باندې به کلیک واخلئ ګورئ ملګرو هلته ورسره ما خپل موبایل نه میسج کړي دي ګوره ما انته میسج ورسره کړي ګورئ دا ګورئ ما وختي میسج ورسره وکړي ملګرو دغه دي ملګرو په دې طریقه باندې تاسو کولی شئ چې خپل موبایل سره یو بل بلوټوث لارې بې د انټرنیټ کنیکشن وکړئ او میسج ورسره وکړئ